السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ټول ملګرو ته سلامونه. امید درته چې روغ جوړه خوشاله وي. دا ویډیو خاص د هغه ملګرو لپاره د کوم ملګرو چې 2 میاشتې 3 میاشتې 2 میاشتې مخکې تقریبا 81 ته میسج کړو، نو هغه پیسې به د کم ځای نه وصولولی شي. دا ویډیو کوشش کوي چې تر اخر پورې وګورئ او ویډیو مخکې شیر کړئ چې کوم ملګري نه وي خبر چې هغه ملګرو ته لږه ډېره پته ولګي. نو دا نه چې یاره زما به پیج مشهور شي یا زه ځان مشهوروم، خو چې هغه ملګرو ته پته ولګي چې کومو ته میسج راغلی دی جانچ پړتال والا چې د هغوی څه وشو. نو د هغه ملګرو لپاره دا ویډیو د کوشش وکړو چې دا ویډیو مخکې شیر کړئ. یاره په دې ویډیو کې به زه تاسو یم چې یاره کومو ملګرو ته پیسې میلاو شوي دي، کومو ته نه دي. 81 ته ټولو ملګرو میسجونه کړو، بلکې آل پاکستان ته میسج وکړو. هغه کې باقاعده ډېرو ملګرو ته لاړو چې تاسو د ځیل انتظامي سره رابطه وکړئ، هغه لاړو ختم. ډېرو ملګرو ته راغلو چې تاسو اهل یې خپلې پیسې وصول کړئ. اوس به ډېر ملګري وایي چې یاره موږ ته به هغه اهل والا ته هم پیسې نه دي میلاو شوي. دا د هغو کمی پیسې ده چې هغو هغه سینټر ځای ته تللي دي، خپل پیسو معلومات یې نه کړی. اوس د دې ویډیو مقصد صرف دا دی یاره چې پیسې نه وي چې کومې دي د جانچ پړتال والو دپاره، هغوی ته چې ما په تېرو ویډیوګانو کې چې تاسو صبر کوئ میسج به راځي. نو بلکل میسجونه شروع دي، تر اوسه پورې هغه سلسله لا جاري ده. خو لکه په نمبر ځکه چې د پاکستان میسجونه دي او بل دا چې د پاکستان ریپلای د پاکستان چې چا د پسې کې جواب ورکوي لږ لیټ کېږي که نه. او نو په هر حال په دې باندې ګڼم ډېره زیاته دي. 81 ځایمه چې آل پاکستان میسج کړی دی، کوم مالدار دی که غریب دی او که لوی دی که وړوکی دی، خو ټوټل ورته خو مطلب چې د چا شناختي کارت جوړ و نو هغه ورته میسج لیږلی دی. په هغې کې چې کوم ملګرو ته راغلي چې یاره د جانچ پړتال نه بعد به تاسو په میسج په ذریعه باندې خبر کړو، نو بلکل په هغې کې چې د کومو ملګرو جانچ پړتال شوی دی، په هغې کې ډېرو ملګرو ته رالو چې تاسو اوس هم نه اهل یې. نو جانچ پړتال والا کې خو به ډېر ملګري بلکل نه اهل یې، ځکه چې یو سړی مثال په طور مالدار دی، کاروبار شته، بینک شته، نو هغه ته بیا د پیسې نشي میلاوي دی. او په جانچ پړتال کې هغه ملګري چې کوم چې غریبانان دي د هغو جانچ پړتال بلکل شوی دی، ځکه وخت پکې ډېر زیات وشو، ټوله روژه پکې تېره شوه، باقاعده یو میاشت بله تېره شوه. نو هغه ملګرو ته دغه میسجونه راځي چې یاره تاسو لاړ شئ د نږدې سینټر چې کوم وي د پیسې وصولولو، هلته تاسو لاړ شئ او ستاسو فنګر پرنټ مطلب ګوته به ولګي او د هغې نه بعد به تاسو له 2000 روپۍ درکړي. نو بلکل دا 4000 میاشت شوه، تقریبا 3 میاشتې چې شي نه دا 12000 روپۍ شوې. نو هغه ملګرو دپاره دا ویډیو ده چې دا ویډیو سره مخکې شیر کړي چې هغو ته خبردار شي یاره چې که 81 نه واپس چې کوم میسج تاسو ته راغلی چې یاره د جانچ پړتال په ذریعه به تاسو خبر کړو یا جانچ پړتال به کوو، د هغې نه بعد به تاسو خبر کړو وغیره. نو هغه ملګري چې کوم دي په هغې کې چې کومو ته میسج راځي چې یاره تاسو پیسې وصول کړئ، نو بس چې کله د تم میسج راشي نو سبا له باندې لاړ شي او هغه ستاسو کلي کې مثال په طور لکه زه به یو تحصیل واخلم، په هغې کې به یو مقرر ځای ورکړی چې لکه په مثال په طور په یو ځای کې یو سکول ورکړی، سرکاري سکول هغلته دی، بل یو دکاندار وغیره چې کوم دی ایزي پیسې والا یا څه به یې ورکړی. خامخا تاسو معلومات په خپل کلي کې وکړئ او دا معلومات په وکړئ چې یاره د 81 روپۍ په کم برانچ ورکوي یا په کم دکان کې ورکوي، په یو نه یو کلي کې به خامخا څه نه څه سینټر ورکړلی په د تحصیل په سطحه باندې. نو هغه ملګرو ته خواست چې لاړ شي کومو ته چې میسج راغی. اوس چې کومو ته لاول راغلی دی چې یاره جانچ پړتال به کېږي او بل ورته میسج لا ریپلای والا نه دی راغلی، نو هغه ملګري به صبر کوي، ځکه چې او بله یو خبره ده چې یاره د صبر میوه خوږوي. نو ملګري ټول صبر نه کوي، خو باقاعده د هغې نه بعد هم میسجونه اوس هم کېږي ما ته روان دي. یاره وایي 81 دا څه چلو شو، جانچ پړتال څه چلو شو. هغو ته په تېره ویډیو کې ما ویلي چې یاره میسج به راځي خو لږ لیټ به راځي، نو میسج ته انتظار کوئ، میسج به راځي او چې کله میسج راشي نو په سبا له باندې هغه نږدې برانچ ته ځئ او خپلې پیسې وصول کړئ. که چېرې تاسو د خپل مور کارډ لیږلی نو بیا ځان سره به خپله مور بوځئ، ځکه چې د یو ګوته به لګي د هغې نه، نو د هغې نه بعد بغیر چې دی پیسې نور لګي. مثال په طور ما د خپل د مور کارډ نمبر لیږلی یا د خپل پلار او ما ته میسج راغی لکه د خپل موبایل نه مې لیږلی د خپل مور د کارډ نمبر یا د خپل پلار میسج راغی چې یاره دا کارډ نمبر والا چې دی لاړ شي او پیسې وصول کړي. نو داسې نه چې زه پسې لاړ شم، ځکه دا کاړاو به بیا په یو پېرئ، نو یو پېر به زه لاړ شم کاړاو به وشي ما ته به وچې یاره ته ګوتې والا کس راوله چې ګوته ترې ولګوو چې دا کارډ نمبر د چا دی. نو ټول ملګرو ته خواست دی چې یاره دا ویډیو مخکې شیر کړئ او دغه چې کوم جان پړتال والي هغو ته خواست دی چې یاره صبر وکړئ، میسجونو ته میسجونه به واپسې راځي.